سلامونه دوستانو، بیا هم ښه راغلاست د افغان لایف یوټیوب چینل ته. نن بیا راغلی یم د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالي ته. زه رحمان یم، د خدای بنده یم، دا مې حال دی یو بنده چې د بل بنده چې څه به حال وي. څه فکر دی که خوندور به وي؟ یاره د ملګرو د لاس یاره هر څنګه یې خو قبله وي. سلامونه دوستانو، بیا هم ښه راغلاست د افغان لایف یوټیوب چینل ته. نن بیا راغلی یم د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالي ته. هغه ولسوالۍ ته چې واقعیت ډېر خلک صفت کوي او ډېر لرې ځایونو څخه خلک ورته په چکر راځي. راځئ دوستانو، نن مو د دولت شاه ولسوالۍ د ښایستونو څخه خبرومه او دلته د خلکو سره غږېږم. دا چې نن د جمعې ورځ د خلک دلته زیات په چکر سره راغلي، نو راځم دلته د خلکو سره غږېږم او د دې سیمې هغه ښایستونه درته په تصویر کې وړاندې کوم. له موږ سره پاتې شئ، زموږ خپرونه جریان لري. دوستانو، لکه څرنګه مې چې درته ویلې دولت شاه ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته یو ښکلی پول دی او د دې پول په سر باندې موږ ولاړ یو. دا پول هم داسې ښورېږي دوستانو، یعنې لږ زره زه هم ډارېږم داسې نه شي چې مثلا وغورځېږو. نو دوستانو، دلته دوه ځوانان ولاړ دي، زه راځم او له دوی سره غږېږم. سلام وروره، ستړی مه شئ. How are you friend? Where are you from? او دوستانو، نه پوهېږم دا ځوانان له کوم ځای څخه راغلي، داسې یو وارې په انګلیسي سره. Thanks a lot and tell me about you. Do you speak English? Yes, why not? I can speak English. I'm from Indonesia. I don't live in Indonesia. I live in center. I think 40 years and 20 years after I came in Indonesia. Okay, great. And did you come here for a picnic? Yes, I come for a picnic in the Indonesia. Okay, tell me about your picnic. Did you enjoy or not? Why not? I enjoy this picture. I'm very happy today. Yeah, I'm also happy. That glad to meet you. Thanks, friend. Okay, دوستانو، تاسو ورو وکړه چې ما نه پوهېږم. Where did you learn English, man? I learn in the center. Okay, that's great. And what do you do? I miss your job. What's your job? I'm a student in the doctorate job. Okay, you study medical. Yes, medical job. دوستانو، ورور چې دی په طبي بخش کې البته زده کړې کوي. زه دلته راغلم یو دمې داسې په انګلیسي باندې شروع کړله. زما انګلیسي هم همدوره ده دوستانو، یعنې دونه ښه نه یم په انګلیسي. که مخ ته لاړ شم کېدای شي بند شم په انګلیسي کې. نو ورور واقع چې تکړه دی، زه راځم نور ورسره پښتو غږېږم، کېدای شي بند شم. دا راته ووایه ورور، دلته د ملګرو سره راغلی که نه یوازې راغلی؟ نه، ملګرو سره راغلم. ښه، ډېر ښه. او دا دې څه کېږي ملګری دی؟ خپلوان هم دا ملګري هم دا دوه. همدا دوه په دوه راغلی یاستئ که نور خپلوان هم ښه دی؟ همدا دوه په دوه استئ؟ دوه په دوه. ښه، ډېر ښه. څنګه د دولت شاه ولسوالۍ نه خوند واخیسته که نه؟ والله ډېر ښایسته ځای دی، موږ ډېر خوند واخیسته دی دولت شاه ولسوالۍ نه. اوکې، تصویرونه واخیستل و نه اخیستل؟ ولې نه، 3-4 دانې تصویرونه موږ واخیستو، ویډیو د دونه چکر کې 3-4 تصویرونه ولې؟ یو 4 دانې موږ ویډیو کې 4-5 دانې عکسونه و. تاسو دواړه کې څوک د تصویرونو ډېر شوقي ده؟ یاره دواړه دواړه ډېر شوقیان یاستئ. ښه، تاسو نو ته به دې ته وایې چې ما ته تصویر واله، هغه به تا ته وایي ما ته تصویر. همداسې ده که نه؟ اوکې، دا ډېر ښه. دا راته ووایه چې د دې تر څنګ مثلا مکتب ته ځې که نه همغه پوهنتون کې؟ یاره پوهنتون وایم، ځم هغه ډاکټري هغه ته ځم، هلته مثال دوا یادوم، دا شیان یادوم. انشاءالله یو کال پاتې ده، وروسته خپله به یو څه نه څه وظیفه واخلو یا خپله ځان نه یو څه شی جوړ کړو. حتما انشاءالله ستا خواريانې هېڅکله بې ځای نه. دوستانو، ورور چې دی واقعیت بااستعداده دی او د دې تر څنګ چې مثلا مصروفیت هم لري
او زده کړې هم ورسره کوي. واقع چې ښځه د دوستانو زمونږ دغه پول چې دی خوځېږي ډېر زیات او زمونږ زکي جان کمرمین چې دی واقع لږ ذره ورخطا شوی دی. نو خوشحاله شم، مننه چې درسره ملاقات. مننه وروره مننه. دا راته ووایه چې دا ملګری دی د ټوکي دی شعر شاعري ترنم کوي که نه کوي؟ یاره نه پوهېږم دونه معلومات نه لرم شه. حتما ملګری خو ملګری مې دا خو شاعري نه شاید دونه هغه ښه چې هغه بیا نه پوهېږي ته خو پوهېږي. یاره زه نه پوهېږم. نه هغه ووایم زه رحمان یم د خدای بنده یم دا مې حال دی یو بنده چې د بل بنده شي څه به حال وي خدملي که قلم مې مات شو د جانان قدرانه نیمګړی پاتې شو نه. دا جانان لکه چې جانان کې اخته شوی ده دا ولې؟ والا د افغانستان دا پکې راځي څه ناسم. جانان ته د زه د همدغې افغان لایف یوټیوب چینل له لارې یو سلام وړاندې کړه. لکه څنګه؟ بس یو سلام ورته وړاندې کړه، ورته سلام دې در ورسي. سلام په دې هیله ده چې ستا جانان ستا سلام واوري. نو وعلیکم مننه. ژوندي اوسئ. من خیر صاحب. دوستانو زه د نورو خلکو سره غږېږو. دلته ځینې نور ملګري هم د چکر لپاره راغلي دي. له موږ سره پاتې شي. دولت شاه ولسوالي ده. دوستانو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. هلته د پول په سر ولاړو د دوستانو سره مرکه وکړله او دلته راغلم. د لغمان ځینې ځوانان راغلي دي دولت شاه ولسوالۍ ته د چکر لپاره. نو زه هم راغلم د دوی خواته. ډېر ښکلی بنډار یې برابر کړی دی. د ملګرو سره راغلي دي. له موږ سره پاتې شئ. راځم له دوی سره غږېږم چې دوی له کوم ځای څخه راغلي دي او په کومو مصروفیتونو او ملګري سره راغلي که نه فامیل سره راغلي. له موږ سره پاتې شئ دوستانو. له ځوانانو سره مرکه لرو. دوستانو موږ راغلو دلته د ځوانانو تر څنګ. السلام علیکم. ستړي مه شئ ستړي مه شئ ستړي مه شئ ستړي مه شئ ستړي مه شئ. دوستانو راغلم دلته د ځوانانو تر څنګ باندې البته دوی سره مرکه لرم. نو زه به راشم له دوی خواته به کښېنم د مرکې لپاره. له دوی سره غږېږم. کښېنئ مهرباني. واقع چې دوستانو په داسې یو ساحه کې غرنۍ سیمه ده، اوبه دي، سیند دی، بیا د دوی تر څنګ هغه میوې افغانستان هغه وطني میوې، بیا داسې ښکلي ځوانان. نو واقعیت بیل خوند لري. السلام ورونه ته سره مه شي. وعلیکم السلام. خیر اوسئ. مننه. نوم مې هیواد الله ده او د لغمان ولایت یم. هیواد الله ته خپله د همدغه لغمان ولایت د کومه ولسوالۍ؟ د الینګار ولسوالۍ یم او اوس راغلي دلته په تفریح باندې. دا راته ووایه الینګار خو خپله ډېر ښایسته ځای ده. ته څنګه ترې راغلی؟ والا دې ځای ته نه و راغلي. انډیوالانو به قصې کولې چې والا ښایسته ځای ده خو نن انډیوالانو یو مشوره وکړه چې راځئ نن دې ځای یعنې ملګرو سره راغلم. دا راته ووایه چې چکر دې څنګه و؟ والا ډېر خوندور و. یعنې خوند یې واخیست؟ مې ترې واخیسته او ډېر خوند مې ترې واخیست. دا راته ووایه چې په کومو مصروفیتونو بوخت دی هیواد الله؟ والا پیرهن په ننګرهار کې یو شخصي کاروبار کې یم. یعنې تاسې دوکانداري ده. ډېر ښه. تاسې ننګرهار کې کاروبار لرم. دا راته ووایه چې ملګرو دعوت کړې که تا ملګري دعوت کړې؟ والا ملګرو دعوت کړم. یعنې ته میلمه یې له دوی په منځ کې؟ او پرون راغلی وم او دې ویلې چې سبا ته ځو چکر وهو. بیا ما وویلې چې زه صحیح. کوم ملګري دعوت کړې؟ زه اشپزي کوي منصور. منصور ورته دعوت کړی؟ منصور دعوت کړم. ښه ډېر ښه. دا راته ووایه وروره دلته زما تر څنګ یو بل ځوان هم ناست دی، ډېر داسې غلی او عاجزه معلومېږي. سلام وروره. ستړی مه شې. وعلیکم السلام وروره. مننه. ژوندی اوسې. څنګه دې ټولو کې داسې غلی ناست دی؟ نو هغوی غږېدل نو زه ځکه غلی ناست وم. هغوی خبرو ته مې غوږ نیولی و. ستاسې نوم؟ نوم مې کیلاني نیازی ده. نیازی. د نیازی څخه یې؟ هو. ښه ډېر ښه. دا راته ووایه چې ته ملګرو دعوت کړی که نه تا دعوت کړی؟ نه ملګرو دعوت کړی مې. ښه ډېر ښه. ملګرو ته دې څه دلته پوښ کړي تا اشپزي کوې که نه اشپزي وظیفه د بل چا ده؟ رفیع زموږ ملګری هغه رفیع الله ده، هغه په اشپزي بوخت ده. هغه موږ ته نه خیر ته فقط خوراک ته ناست یې. څنګه؟ هو.
ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې څه مو بالاخره څه به تیاروئ غرمې ته والله ملګرو خو روش باندې کار شروع کړی ده او لګیا دي تیاری روش باندې دوستانو کار روان دی نو خدای دې وکړي چې یو ښه روش تیار شي دا راته ووایه چې کله دې ورور درته داسې ښه په تمه یې ښه وږی او درته چکر به سروجانه ګله په غذا باندې خرابه کړي او یا پکې مالګه ډېره شوي یا پکې اوبه ډېرې شوي کله شوي نه داسې وخت خو نه دی راغلی هسې یا مالګه زیاته شوي یا اوبه پکې هغه شوي کله دې اشپزي دوی ته کړې که نه همیش لپاره ته بس ایچا خبره لالا یې نه کله موږ هم اشپزي کوو ورسره ډېر ښه څه پخولی شي نو غوښه دوستانو ستاسو نوم څه ایراني نیازی نیازی صاحب مو تاسو ته نن غوښه پخوي ښه راځم د غوښې د پخولو طریقه له دې نه زه نن زده کومه هسې په خبرو به یې راته ووایي لومړی څه کوي که نه فکر وکړه دلته هر څه ایښي دي او لومړی څه کوي غوښه درته راوړل شوې طریقه یې څنګه ده اول که چېرته غوښه سره کوې اول به غوښه سره کړي هغې نه بعد بیا وباسي بیا به رومیانو لواب ورته کوې رومیانو لواب کې بیا واچوې او بیا به تیار پوه شو پوه شو دوستانو دونه لنډه طریقه وه د غوښې پخولو موږ خو پرې ډېر زیات زحمت وباسو څه فکر دی که خوندور به وي یاره د ملګرو د لاس یاره هر څنګه وي خو قبله وي خو اوس د مجبورۍ نه واده چې کومه طریقه وي خو هر سړی ځان ته هغه لري که نه بعضې یو رقم پخوي بعضې بل رقم پخوي او زه خپله هم اشپزي هم نه ده کړې خو بیا هم اول باید غوښه لږ سره شي لکه ته لږ زړه هغې نه ښه ښکارې نه خو ما هم نه ده کړې خو بیا هم زما له نظره که نه غوښه بیا سره شي بیا هغه وکړل شي بیا پیاز سره شي ما تا دواړه منځ کې یو فکر وکړه ښه تاسو کې څوک داسې ډېر ټوقي ترنم او هم شعر شاعري سره داسې مینه لري غلی راته ووایه چې همغه جان ده اجرت جان ده څنګه شاعر دی دا خپله وروره نه ځانونه به نه پټوئ ګوره مذاقیم دا ده او شعر والا هم دا ده نو زه اوس څه پوه شوم چې تاسو کې کوم یو بیا ګوره دواړه درته حقیقت وایم چې دا خپله شعرونه هم لیکي استاده او ښه ته شعرونه شعر مې نه ده لیکلی دا مذاق حتما اورې خو به یې کله نه کله یاره اوري خو یې خو اوس پرې هر څه نشته راس حتما ذهن کې خو به زه یوه ټپه ډالۍ کوم شعرو یاره منصوره ته څنګه شعر وکړې نه والا نه راځه یا خو ټپه خو حتما زده دی یاره والا پیر هر څه مه کوه ګوره لږ سوچ وم څه وایې خو ویلې مې درته دې نورو کې کوم یو نه واورم دوستانو دا ورور چې دی ډېر زیات غلی دی او حتما یا خو به مینې که مینې خو حتما ټپې شعرونه ورته ډېر ورځي حتما یو ټپه خو زما هم زده نه دی نه ده مې زده یعنې کس لږ سوچ ووایې نه څه زده مې بیا کوله هغه ټپه خو به دې زده یې وایي چې جانان زما زه د جانان یم نه دا مې زده نه دی دا دې زده نه دی دوستانو واقع چې د ځوانانو سره بنډار او له دوی سره خبرې کول ډېر زیات خوند لري مننه خوشحاله شوم چې در سره راغلم خیر شي مننه ژوندی اوسه مننه هم شه کور مودان دوستانو له موږ سره پات شي د دولت شاه ښکلي ځایونه درته نور هم ښیمه نن راغلي دولت شاه ته په چکر باندې دولت شاه د ښایستونو کور او د ځوانانو د چکر ځای دوستانو راغلم دلته ځینې ورونو قاري صاحبانو همداشانتې ځینې نورو ملګرو کرکټ کاو مونږ هم یو شاټ نیم شاټ ووهه خو بدبختانه داسې صحیح ونه ځلیدلو نو راغلم دلته اورونه ګورم چې ځینې پخلی کوي او ځینې نور فعالیتونو باندې بوغ دي راځم لومړی د اشپز ورور سره غږېږم چې د دوی اشپزي کم چېرته رسېدلی دی تیار دی که نه دی تیار سلام وروره ستړی مه شئ وعلیکم السلام ورحمت الله ورخی جوړ طبیعت مخ مننه ژوندی اوسئ دا ښکلی نوم دی او له کوم ځای څخه زما نوم خو قاري عمران دی او د کامي څخه راغلی یو قاري صاحب عمران د کامې نه راغلی کامي نو راغلی بالکل دا څنګه داسې لرې ځای نه راغلی دولت شاه بس دا داسې و چې زموږ په مدرسه کې هر ټولو مدرسو کې امتحانونه استادانو واخیستل او د هغې نه بعد به استادانو دا مشوره وکړه چې د تفریح دپاره د خپلو شاګردانو سره چکر ته لاړ شو نو تاسو خیر د خپل قاري صاحب سره راغلي یاست بالکل بالکل همدغسې ده بالکل حتما نو قاري صاحب در باندې ښه ډوله خرچه خیر کړې یاره بالکل استادان خو مشفقین دي او په خپلو شاګردانو د بچو غوندې شفقت کوي
نو موږ ځان سره راوستي او موږ هم خوشحاله یو ټول چکر ته راغلي یو. ډېر ښه. دا راته ووایه چې خپل استاد ته دې اوس څه تیار کړي دي دیګ دې چېرته رسولی؟ یاره انشاءالله دیګ همداسې ده چې د چرګ غوښه ده ولوګانو پخ کړي دي انشاءالله. قورمه قورمه ده انشاءالله. داسې نه چې دا نه خراب شي دا قورمه. یاره انشاءالله د هغې راسره یو حتمن مدرسه کې به دې کړي استاد شوی. بالکل بالکل خامخا نو کولی شي دا قورمه یا دیګ دې موږ ته وښیي وګورو چې موږ هم بیا نمرې درکړو چې قاري صاحب خو واقعیت په اشپزۍ کې نوم لري. بالکل بالکل راشئ ویې ګورئ. دوستانو راځو د قاري صاحب دیګ ګورو په ارامه چې ونه غورځېږي. دا نو د قاري صاحب د لاس دیګ دی. تاسې ګورئ دوستانو چې غوښه واقعیت چې نور په پخېدو ده او ډېر ښکلی دیګ یې تیار کړی ده. دغه قاري صاحبان معمولا ډېر زیات ښایسته دیګ کوي. قاري صاحب ما ته چا ویلي وي دا قاري صاحبان چې دي وایي ډېر داسې ښه شوقي خوراک کوي. رښتیا یاره شوقي خوراک بېله خبر ده بس چې څه انسان ته قسمت کې الله لیکلي هغه ورکوي. دوی چې دي ډېر مثلا که خوراک هر اولید زیات چې دی وایي دوی خوراک ته ورکوي. واقعیت دی نه دا خبره خو غلطه ده چې یوازې دا خوراک د قاري صاحبانو پورې اړه لري چې یوازې دا خوراک قاري صاحبان کوي. ټول خلک خوراک کوي هر سړی بس چې نه وایي هغوی چې دی وایي خوراک کوي خو دا قاري صاحبان ډېر داسې په شوق یې تاري. مثلا دا نور ځوانان هم کوي خوراک کوي راځي چکر ته خو قاري صاحبان چې وایي بس راځي وایي داسې ډبله خرچه کوي. واقعیت وایي دوی نو سنګل خرچې نه وتلي. دا ځکه چې قاري صاحبان ډېر وخت بعد چکر ته راځي او دا نورو نه همیشه چې ګورې هر هفته چکر هر هفته چکر. اوس زموږ په دې کال کې دا اول چکر دی چې موږ دلته راغلي یو که نه. د دې نه مخکې موږ چې د چکر ته نه یو تللي داسې په ټولنیز ډول باندې لکه ټول انډیوالان سره. نو دا مول څنګه و چکر دې خوند یې ترې واخیست؟ یار الحمدلله استادان ناسره دي خپل دوستان انډیوالان ناسره دي ډېره مزه یې وکړه انشاءالله. داسې به وشي چې بیا دوستان وایي چې یاره ځو چکر ته او ته ورته وایې چې بس دولت شاه ته ځو. بس حتما مې چې څه د استادانو انډیوالانو خوښ هغه موږ منو. یعنې دا ځای دې خوښ شو؟ بالکل ښایسته ځای دی الحمدلله. د دې تر څنګ نه چې غوښه تیار کړې څه نور راوړي که نه؟ او ورسره مو دا مڼې دي انګور دي. ګوره مه وایه چې پاتې کېږو څنګه. یاره چې پاتې شي نو په دې باندې موږ ډبل خوشحالېږو ځکه موږ میلمه دوسته خلک یو او میلمه ته مو ډېر خوشحال. واقع ده چې افغانان ټول میلمه دوسته خلک دي. یقیني خبر دې وکړه. مننه قاري صاحب ژوندي. جزاک الله. دوستانو تاسو د قاري صاحب خبرې واورېدې. واقع چې یعنې دولت شاه چې دی د ښایستونو ځای دی او دلته زیاتره خلک د چکر لپاره راځي. نو دوستانو په ما هم کېدی شي ناوخته شي که نور تم شم د دې ځای څخه هم زړه نه کېږي چې لاړ شو خو مجبوره یو چې خپرونه راټوله کړو. نو زمونږ خپرونه دلته په دولت شاه کې همدلته پای ته رسېږي. تر بیا چې د یوې ښکلې سیمې سره د افغانستان ستاسو په درانه چوپاټ کې زه حاضرېږم. تر بیا مو پولی الله سپارم. الله مو مال شه.